سلامونه نوروز امید ما خپل خوشبختی ګڼم چې خالد پښتون صاحب مې دا وخت د سرخاب ادبي تنظیم په یوې مخکتنې غونډه کې چې دی د هغې په څنډه کې چې دی پیدا کړ او د ډېر وخت تقریبا د 2006 2007 نه ارمان لاره چې خالد پښتون صاحب سره به چې دی ملاقات کوو ورځو به د دوی دیدار به کوو خو قسمت نه ناڅاپي چې دی سالار احمدزي صاحب راته وویل چې پښتون صاحب دی ما هغه وخت په تصویرونو کې کتل او ما ورته مې شکل نه خو ډېر زیات بدل شوی دی د خالد پښتون صاحب د سوري لاندې چې دی د سید شینواري صاحب طاهر ځلان همدا شانتې شاهنواز باقر او داسې غټ غټ نومونه چا چې دوی سره تنقیدي ناستې کړي دي نو پښتون صاحب تاسې دلته چې دي د برې پښتونخوا غټ غټ نومونه چې دي هغوی تاسو سره ناست دي او تنقیدي غونډې هم کړي دي او د هغوی روزنه هم کړې ده نعمت الله صدیقي صاحب دا وخت په ډېر ښه دغه کې روان دی ښه لیکوال دی نو چا سره نور تاسو ناستې کړي دي غونډې هم کړي دي ټول اول ستاسو ډېره مننه چې ما ته مو دا موقع راکړه د خبرو او زه ستاسو سره د برې پښتونخوا لیکوالانو په اړه وغږېږم نو تقریبا 2000 کال و چې هغه وخت موږ سره شرفیار و یو خادم کوچی و رحیمداد امزولی و نو دا هغه دي چې د پټ نومونه نه دي بیا تر دې څنګ چې هغه وخت ماشومان و موږ سره به چې راتلل صابر شینواری و سیف الرحمن هاشمي و واصف الله شمس و نو دې سره سره سردار امراض و ملنګ جان شابیوال دی و نو یعنی دا یو ګڼ تعداد د دې نه وروسته بیا چې راغلو بیا طاهر ځلاند راغی هغه تقریبا موږ سره شپږ اووه کاله تېر کړي وو نو هغه کې ډېر زیات استعداد و هغې نه وروسته بیا نعمت الله صدیقي راغلو هغه چې موږ ولیدلو موږ خپله کې غونډې به هم کولې تنقیدونه به مې هم کولو او د یو بل نظرونه به مې غوښتلي هم او په هغې به مې نیوکې هم کولې یعنې موږ خپله کې داسې یو ماحول و که نه لکه یو د کور ماحول وي چې هر قسم خبره مې خپله کې کولی شوه موږ ذهن کې به چې کومه وسوسه وه یا څه سوال به راوله یا به څه پوښتنه وه نو موږ به یو بل ته ځوابونه ویلو نو هغې باندې په دو ځوانانو کې چې موږ کوم نور هم ډېر کسان زیات صلاحیتونه وو په دې کې شیر محمد ایدر و نو بیا هغه وخت د ستورو ټپې د افغانانو یوه تذکره چاپ کړې وه هغې نه مخکې صابر شینواري سردار امراض له زړګي چې وینه وڅڅوم بیا چې د ایوب صابر په یوه مصره باندې یوه تذکره یې چاپ کړې چې هغې کې زمونږ کلامونه یې هم چاپ کړي وو نو دا ډېر بااستعداده زلمي وو او اوس هم چې موږ دې ته ګورو دوی نه ډېر زیات توقعات لرو صابر شینواري چې اوس هم کوم لیک کوي یا تنقیدي کوم نظر لري نو هغه ډېر اعلی نظر دی نو تاسې په فیسبوک باندې به هم ګورئ په غونډو کې به یې هم واورئ چې هغه خلک یې ډېر زیات ستایي او هغه چې نیوکه کوي نو هغه ډېر انفرادي توګه باندې کوي په دې سره چې موږ نعمت الله صدیقي وګورو چې هغه درې د نثر کتابونه اوس یوه شعري ټولګه هم چاپ کړه چې هغه هم ټول د ارزښت کتابونه دي او بیا هغې کې تحلیلونه هم دي او بیا د نعمت الله صدیقي په اړه چې موږ وګورو هغه ډېر ښکلي ښکلي نوي موضوعات راوړي دي هغه سختیاتو باندې هم یو کتاب لیکلی ده دې سره چې بیا موږ طاهر ځلاند باندې چې هغه له دې نه مخکې و نه هغه اوس دویمه بلکې درېیمه شعري مجموعه یې چاپ شوه هغه لومړۍ شعري مجموعه چې کومه وه خوشبونه وینه د رنګونو څاڅي یا دویمه یې وه لپه کې دعا اوس یې درېیمه راغله نو دې نه علاوه د هغه نثر کې هم ډېر زیات کار کړی د پښتو د غزل جاج یې اخیستی چې اوس یې په حوالو باندې خلک راوړي او څه حوالې درنه ما ته اوس هم یاد دي چې فیصل فاران خو د نقاد یې هم ورکوي او نور خلک اختصار پرېږدی هم ستایي نور اسلام سنګر هم ستایلی ده نو هغه نه علاوه چې هغه اوس بیا بل کتابونه نور کتابونه یې راوړو هغې نه علاوه یو ادبي زاویې نوم سره د هغه کتاب چې هغه کې هم ډېرې ښې تنقیدي لیکنې شوي نو د صابر شینواري خپل کتابونه د افسانو کتاب هم چاپ کړی ده او اوس هغه سره ګوري یعنې دا څومره ملګري دي چې دي دا ټول صاحب کتاب دي کتابونه یې چاپ کړي او هغوی کتابونه عام کتابونه نه دي چې په کتابونو کې به ورک شي هغوی په ځانګړې توګه باندې تخلیق کړی ده چې هغه به تقریبا ژوندی وي بلکل پښتون صاحب افغان ادبي بهیر چې څه وخت د روس د یرغل په وخت کې دلته راغی ښه تکړه تکړه لیکوالان ناست هم کړي دي ورسره ورغلي لیدلي هم دي څوک پکې په انفرادي توګه مې هغوی ډېرو کسانو لکه استاد آصف صمیم صاحب سالک صاحب دی هغوی سره مو لیدنې په انفرادي توګه کړي دي خو کله ورسره په ټولنو کې شریک شوی نه یم دلته مصروفیت زموږ د یو نقاد او شاعر او لیکوال په صفت باندې د افغان ادبي بهیر دغه چې کوم کار کړی په هجرت کې دې ته اوس چې په کابل کې کوم کار کوي د جمهوریت تر اخرو پورې وکړه څومره فرق ګورئ په هغه وخت کې دلته یې ښه کار کړی او که په کابل کې یې ښه کړ زما په خیال چې دلته هم که نه
نو دلته افغانانو په انفرادي توګه باندې هم کارونه کړي دي او د تنظیمونو په شکل کې هم کارونه کړي. هغوی دلته هم ډېره ښه شاعري کړي، ډېر ښه نثر یې کړی، ډېر ښه تحقیق یې کړی ده او ډېر زیات نږدې راشه تلل وو. نو هغوی چې دلته راغلو د هغو په شاعرۍ کې ډېر زیات نویوالی راغلو. تحقیق خو هغه اوله ځینې د تحقیق مړی نه وي، تنقید یې کولی شو. ویلې هغه کې صدیق روي صاحب غوندې سړی و چې هغه د مونږ چې کله د تنقید ذکر کوو د هغه نوم نشو لرې کولی تېر نه او نه مونږ هغه نظر انداز کولی. داسې په تحقیق کې خو یعنی ډېر زیات کسان دي افغانستان کې. خو په اخري کې چې موږ ګورو دلته د ژبې په حوالې سره چې بیا آصف صمیم دلته کوم کار کړی دی یا راغلی، موږ د هغو انفرادي کتابونه هم شته دي او په مختلفو کتابونو باندې د هغوی کومې چې سریزې لیکلي دي او کوم نقدونه یې کړي دي نو هغه د ستاینې وړ دي او هغو نه کله هم نه نظر انداز کېدلی شي او نه به څوک نظر انداز کړي.